ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مستئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مزه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په شمال زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رواني ناروغانو له مرکز څخه په شپږمه دوره کې 22 تنه په رواني ناروغیو اخته کسان له رغېدو وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د مسؤلینو په وینا په دې وروستیو 3 کلونو کې 1444 تنه په رواني ناروغیو اخته کسان په دې مرکز کې تر تداوی او درملنې لاندې نیول شوي او د هغوی د ناروغۍ درملنې ته بشپړه پاملرنه شوې ده. په بلخ ولایت کې په رواني ناروغیو اخته 22 تنه په شمال زون کې د سرې میاشتې ټولنې په اړوند روغتون کې له درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د دغه کسانو د سپارلو په مراسمو کې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو او د افغاني سرې میاشتې ادارې کارکوونکو هم ګډون کړی و. د شمال زون د سرې میاشتې رئیس ملا محمد حنیف خالد وویل چې دوی د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د لارښوونو پر بنسټ د رواني ناروغیو د درملنې لپاره په هیواد کې په 6 زونونو کې د رواني ناروغانو د درملنې مرکزونه جوړ کړي دي ترڅو په رواني ناروغۍ اخته کسان تر درملنې لاندې ونیول شي. نوموړي د رواني ناروغانو د درملنې په برخه کې د دې ولایت په کچه د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي په اړه داسې وویل. د افغانستان په 6 زونونو کې د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په خاص هدایت باندې 6 صحیح شفاخانې جوړې شوي دي چې په دې کې یو د شمال زون بلخ ولایت کې د رواني ناروغانو لپاره صحیح شفاخانه فعالیت کوي. د دې شفاخانې په خدمتو کې یو خدمت هم دا دی چې داخل بستر مریضان لري، د هغه څه باوجود بیروني مریضان هم لري، نو مشمولین بیروني. د دې لپاره په وړیا توګه باندې خدمت وړاندې کیږي. د دې مصارف د خوراکي او د ادویې د ټوله د دې شفاخانې د طریقه ورکول کیږي. د افغاني سرې میاشتې له طرفه خدمت کول کیږي، مصارف او ټول د دې چې هغه کوم احتیاجات یې هغه د افغاني سرې میاشتې له لارې ورکول کیږي. په همدې حال کې د سرې میاشتې د رواني ناروغیو د درملنې د مرکز مسؤل وویل چې په تیرو 3 کلونو کې 1444 تنه ښځې او نارینه دغلته د درملنې په موخه ثبت او راجستر شوي دي چې په دغه شپږمه دوره کې هم 22 تنه تر درملنې وروسته روغ رمټ رخصت کړی شول. در حدود 1412 نفر تا فعلا ما اینجا جذب کردیم در بخش داخل بستر و خارج بستر، هم در بخش ذکور و هم در بخش وناس، و در حدود 365 مریض که در داخل بستر قطع ما در 3 سال تحت تداوی قرار گرفته، 291 دانشان شفایاب شده و خانهشان رجعت داده شده رفته، و همچنان در بخش اوناسیه هم 103 دانه ما در داخل بستر داشتیم که از اون جمله 73 دانش شفایاب کردیم بر خانه هاشون رفتن. بل لور ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مرستیال او د بلخ د علماو شورا استازي هر یو په خپلو ویناو کې د مسؤلینو له نوښتونو او وړتیاو ستاینه وکړه او د دوی له کارونو ملاتړ وکړ. دوی دغه اقدام د خلکو د ټولنیزو ستونزو د لرې کولو لپاره په بېلابېلو برخو کې یو مثبت بدلون او اغېزمن ګام وباله. یاده دې وي چې په شمال زون کې د افغاني سرې میاشتې د رواني ناروغیو د درملنې په مرکز کې ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي او همدارنګه په اونۍ کې 2 ځله د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو له لورې د ناروغانو لپاره رواني مشورې هم ورکول کیږي. په افغانستان کې هر کال 40 ټنه زعفران ترلاسه کیږي چې له دې جملې څخه 4 ټنه د شمالي سیمو له کروندو څخه راټولیږي. په بلخ ولایت کې یو تن د زعفرانو کاروباري د دې خبرې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې بهر ته د زعفرانو د لا زیاتو صادراتو زمینه باید برابره شي. په دې وروستیو کې په هیواد کې لسګونه ټنه زعفران ترلاسه شوي چې د شمال زون هم له دغې کرکیلې څخه برخمن دی. په بلخ ولایت کې د زعفرانو یو تن کاروباري وایي چې په دې ولایت کې 2000 کروندګر د زعفرانو په کرلو بوخت دي او ترلاسه شوي زعفران د هوایي دهلیز او د ځمکې له لارې اروپایي او اسیایي هیوادونو ته لیږدول کیږي.
ما 2500 دهقان زعفرانکار در ولایت بلخ داریم. ولایت بلخ دومین ولایتی است که بعد از هرات زعفران خالص به دست میاره و این زعفران را که ما به دست آوردیم در کشورهای بیرون از افغانستان، کشورهای ایتالیا، کانادا، ازبکستان، هند و چین به این کشورها ما صادر کردیم. ښاغلی عثماني زیاتوي چې دوی پلان لري څو په روان کال کې د زعفرانو کروندې زیاتې او د زعفرانو د کرلو د زیاتوالي او پراختیا لپاره اغیزمن اقدامات ترسره کړي. خوشبختانه ما در سال 1404 که فعلا قرار داریم و پلان از این داریم که باید مزارع ما به این حالت نمانه و با حمایت دولت و با حمایت دفاتر محترم و ما بتانیم ترویج بدیم. بعد از اینکه ترویج دادیم ولی حاصلات خوبی را به دست بیاریم. نوموړي همداراز د دې ارزښتمن بوټي اهمیت ته په اشارې سره وویل چې هر کال شاوخوا 40 ټنه زعفران ترلاسه کیږي چې له دې شمېرې 4 ټنه د هېواد د شمال ولایتونو پورې اړه لري. اگر ما 40 تن زعفران خالص از سال 1403 به دست آورده باشیم، 4 تنش ولایت‌های شمالی افغانستان مثلا فاریاب، مزار شریف، از بدخشان تا قلعه‌نو و اینا میته. خوشبختانه دفاتری که فعلا با ما کار میکنه و با دهقان کار میکنه ولی به شکل باغچه‌ای کار کرده، ولی ما آرزو دارم که از شکل باغچه‌ای ما براییم. په شمال کې د زعفرانو کاروباریان پر دې باور دي چې د زعفرانو له خرڅلاو څخه 90% خالصه ګټه د هېواد دننه پاتې کیږي چې دا د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله په لوړه کچه ګټه شمیرل کیږي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.